طالبانو لوبه څه ده؟ لوبې په اسلام کې ناروا نه دي. مولایان د ځان نه مرچ هغه نه دي. لوبې باید تاسې مازدیګري دلته یوه لوبه فعاله کړئ. طالبانو افغاني لوبه، افغاني او اسلامي لوبه طالبانو کوئ. دا د انسان د ژوند لپاره د روح القلوب ساعة فساعة د رسول الله حدیث. ځان به مرچ هغه نه جوړوئ چې لوبې ناروا دي. لوبې ناروا نه دي طالبانو، لوبې کوي. خو دا چې موږ بیخي ناروا ورتویلې کفر موږ ته خپلې لوبې راوړلې، که موږ یې تحمیل کړي، موږ خپلې لوبې معتلې پاتې شولې ورکې. نو یهودو د نصرانیانو هر هغه شی چې د یهودو د نصرانیانو په علمي اداراتو کې محصل تاریخ شي طالبانو د اکسفورډ خولې وکړي. د یهودو د امریکې د پوهنتون اکسفورډ نه دا خولې راغلې دي، قبعه خولې وکړي. دا ټول اسلام کې ناروا دي. مغضوبا علیهم یهود وللضالین نصرانیان. دلته یوه خبره طالبانو علامه امام رازي کړې ده. امام رازي نه دي چې بعضې علما وایي چې د مغضوب علیهم وللضالین ټول مشرکین او کافران دي. یهودو نصرانیانو خصوصیات پکې لکه د ټولو مشرکینو او د ټولو کافرانو لاره مره کوي. یهودو نصرانیانو خصوصیات روحماني له امام رازي نه ګیله کوي. وي تا دا قول نقل کړی دی، رد یې کړی لکه ما چې کښتلی یم. نه، دلته صریح حدیث راغلی مغضوب علیهم یهود ضالین